الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال، حالات، خویونه، طور طریقه بیانیده د دې دپاره چې موږ یې وپېژنو او د هغه تابعداري وکړو په هغه طریقه په کومه چې پکار ده، او د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره تابعداري نشي کېدی چې څو پورې موږ هغه په صحیح طریقه باندې پیژندلی نه. نو دا په هغه سلسله کې ویشتم نمبر درس دی یا بیان دی. آخرنی خبره موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو په باره کې کوله چې د هغه د خبرو کولو طریقه او انداز څنګه و، هغه به په څه طریقه خبرې کولې، د دې وضاحت موږ کوو د الله په توفیق سره. آخرنی خبره په تیر شوي بیان کې هغه دا شی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله نا کله د خبرو په درمیان کې قسم هم خوړو، کله نا کله به قسم هم خوړو. نو په څه طریقه به قسم خوړو، ولې به قسم خوړو، د دې ټولې خبرې بیان شوی و الحمدلله. خو دا موضوع لا پاتې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو انداز څنګه و، د اوږده موضوع ده. یو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وه چې د خبرو په دې درمیان کې به اسلوب السؤال، د سوال کول، پوښتنه کول، دې دپاره چې دا اوریدونکی په شوق کې شي دې خبرې ته، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه وه. سوال کول دې دپاره نه چې ځان پوه کوي، په خپله هغه ته مسله معلومه ده، خو سوال دې دپاره چې د اوریدونکي دې خبرې ته توجه شي او شوق یې پیدا شي. او دا د هوښیار او د بلیغ او فصیح انسان کار دی چې دې په داسې انداز خبره کوي چې د خلکو د زړونه خپل طرف ته راواړي. مقصد صرف خبره ختمول نه دي. لکه اوس زه دلته کېناستم، نو مقصد به دا نه چې زه به تقریبا ګنټه خبرې کوم او بیا قصه لاړه ختمه شوه. لوی هدف دا دی راځي چې څه بیانوم چې دا د خلکو د زړونو ته کوشي. د هغې دپاره به بیا قسمه قسم اسلوب او اسالیب استعمالوي، طریقې، طور طریقې چې اوس زه څه چل وکړم، دا خبره باندې څنګه خلک پوه کړم، که دا دیني مسله او که دا دنیوي مسله یې. صرف د دیني مسلې دا خبره نه ده، دنیوي ته په یو مجلس کې ناست خلک په خپله خبره پوه کول غواړي. ډېرو خلکو لا په خپله خبره باندې دا طریقه وله نه ورځي چې به د خپله خبره باندې څوک پوه کړي. خیال هم دی که نه دی؟ او بلکې یو ښکلی مثال وایي، لکه یو سړی تا په لار باندې پوه کوي چې پلاني ځای ته راشي، نو دومره اوږده قصه به وکړي، دومره اوږده قصه چې ته لاړ شې او ښی طرف ته او ګس طرف ته چې د مټایانو دوکان دی او ښی طرف ته دوکان دی او بل طرف ته سړی ولاړ او هلته چې دوکان دی او هلته چې هلکه دومره اوږده قصې ته څه ضرورت و، ته مختصر ما په دې پوه کړه چې زه دغه ځای ته در ورسم. اوس دا یو فن دی، یو نیم سړی به تا په یو منټ کې دومره زر پوه کړي چې ته به بلکل به خبره ورسي، او د یو نیم ته به بیا 15 پیرې بیا هم ټلیفون کوي چې دا قصه تا څنګه کړې ته بیا وکړه، نو دی به بیا یو قصه راوایي. نو دغه شان د دین بیانول شو یا دنیوي خبرې، دې کې سړی یو طریقې استعمالوي. او تکړه داعي او عالم هغه وي چې هغه د خلکو زړونو ته د الله په توفیق سره دا خبره ورسي. په هغې یو مثال دا هم دی، لکه موږ چې کله سبقونه وي، وړوکوالی هغه وخت راواله، کاغه دیني سبق وي کاغه دنیوي،
بعضو استاذانو په خبره به موږ پوه شو، بعضو هغه باندې ونه پوهېدو. هغه یو طریقې استعمال کړي، هغه یو اسلوب استعمال کړو. نو سوچ وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی چې هغه د حکمت نه ډک دی او د هغه خبرې د حکمت نه ډکې دي، هغه له به څنګه طریقه نه ورشي. کله به هغه د ملګرو توجه په سوال کولو سره خپل طرف ته راواړول. لکه حدیث کې دا راځي او دا حدیث امام احمد راوړی، ابو عثمان وی چې زه یو پیر د سلمان فارسی رضی الله عنه سره ومه، او ډېر خوندور حدیث دی. د ونې لاندې یو ونه وه، موږ د ونې لاندې ولاړو، ونې په دې سوري کې. نو د سلمان فارسی داسې چل وکړو چې د ونې دا خاښې ونې د کومې ونې چې موږ لاندې ولاړو، او هغه یعنې داسې خاښ و چې هغې کې هغه پاڼې وچې شوې وې. فهزه هغه خاښ یې وخوځو، نو حتی تحات ورقه، نو د هغې هغه پاڼې ټولې ورېجېدې او راولېدې. وی بیا یې ما ته وی چې یا ابا عثمان، ای ابو عثمانه تا تپوس ونه کړو چې دا کار ما ولې وکړو؟ سلمان فارسي ورته وی ما ورته وی چې ولې دې وکړو؟ وی چې دقه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی، وانا معه تحت شجرة، زه د هغه سره ورځ ولاړم دقه شان د ونې لاندې یو خاښې راونیو وچ، فهزه ویې خوځو، نو د هغې نه هغه پاڼې ټولې ولیدې. وی ما ته وی یا سلمان، ای سلمانه الا تسألني لم افعل هذا، تا خو سره تپوس ونه کړو چې ما ولې دا کار وکړو؟ داسې را صحابه کرام په دغه نقش قدم روانو. او بیا دا راویان نن سبا باز راپاسي چې د عربۍ عبارت ته قرآن تلاوت نشي کولی، هغه هم ریګی شي په دې راویانو په دې روایتونو باندې به جرحه کوي. هغې ته ولاړ شي خپل قرآن تلاوت صحیح کړه، بیا راځه خبرې کوه. د دې حدیثونو الله داسې حفاظت کړی، رب العالمین د دې د حفاظت ذمہداري اخیستې ده. د داسې ګپ نه دی. د 1400 سره پاس 1400 چې د حدیثونه سره پاس 1400 کاله چې د حدیثونه داسې ساتلی شوي دي، خو عرش والا حفاظت کړی. نو که چېرته یو دانه دوه ګمراه لګیا شي او د حدیثونو کې ګوتې وایي او خلک پې شکیان کوي، نو داسې فرق نه کوي. ما پرون ملګرو ته او د هغې نه مخکې مې کسانو ته وویل، مخکې ورځو کې پاکستان کې څه علماو سره مې خبرې کولې، هغوی ته مې ګوره دا خبره دومره هم دغه کوي چې دا یو کس اعتراض وکړو په حدیث باندې، صحیح ده موږ پرې خفه کېږو، خو داسې ډېر ګمراهان راغلي دي او تللي دي، او د الله هغه دین حقه شان مضبوط دی او د قیامته پورې به وي. د یو چا په اعتراض سره قرآن او حدیث کې څه کمی راځي؟ اعتراض خو به خلک کوي. زه تاسو دا سوال کوم چې سره پاسه 1400 کاله د دین اسلام وشو، په دې سره پاسه 1400 کاله کې به چا څه اعتراضات نه کړي؟ ښه ډېر شی انګریزانو کړي دي، یهودو نصارو کړي دي، هندوانو کړي، سیکانو کړي، مجوسو کړي، ملحدینو کړي، د اسلام په لباس کې نام نهاد ګمراهانو کړي دي. دغه دا مطلب نه چې او زموږ نه دین اسلام لاړ، نه موږ به خفه کېږو، خو دا موږ په زړه کې دا خبره ساتلې ده چې د الله دین دا داسې نه دی چې دې باندې بلکل چې څوک اعتراض نه کوي، دشمنان خوش دي. ولې الله وایي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، د دین د دشمنان الله وی غواړي دوی چې رڼا د الله مړه کړي په پوکو خپلو باندې. کوشش خو کوي، الله ووایي ګوره وی دوی کوشش کوي چې دا رڼا مړه کړي. رڼا به څنګه مړه کوي؟ دا اعتراضات به کوي. خو د الله فیصله څه ده؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، او الله نه مني مګر دا چې دا خپل رڼا به پوره کوي او د دنیا ګوټ ګوټ ته به یې رسوي. نو کار به هغوی هم کوي او الله هغه رڼا پوره کوي. د هغې دپاره رجال سړي پیدا کړي دي چې هغوی د دین بیانې او وضاحت یې کوي. اسی خبر مې ته دا وکړه فایده منځ کې راغله چې یعنی سلمان فارسي دا کار به دې وکړو، ما دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دا کار یې کړی. وی بیا ما ورته وویل چې یا رسول الله ولې مو وکړو؟ هغه ورته وایي تا تپوس ونه کړو. نو ما ورته وایي چې ولې دې وکړو؟ اوس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلوب دی. ګوره سوال یې وکړو. سوال یې د چا نه وکړو؟
سلمان فارسی نو څه سوال یې وکړو وایي تا زما نه تپوس ولې ونه کړو نو د هغه توجه دې طرف ته شو چې آخر دې کې څه چل دی اول خو د هغه دا مطلب و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړ دی ونې داسې ونه وخوځولې او خاکې وخوځو پاڼې راولي که سړی چاسې ولاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تپوس دې ونه کړو نو هغه توجه شو چې څه چل نو یا رسول الله ولې مو وکړو ورته یې وي کله چې یو مسلمان اودس وکړي فاحسن الوضوء او بیا دا چاردام په ښه طریقې سره وکړي یعنې د پیغمبر په طریقې وکړي ثم صلى الصلوات الخمس او بیا د پنځه لمونځونه وکړي دا ورسره شرط دی صرف دا نه چې خبره په کیسه پورې وساتې چاردام پورې چاردامونه کې او نور مخکې څه نه چاردام ښایسته نو پنځه وخته مونځ تحاتت خطایاه کما یتحات هذا الورق الله به د ده نه دا ګناهونه داسې وریږي لکه څنګه چې دا پاڼې وریږي دي اوس دې کې دوه خبرې ده یو انشاءالله زه بیانوم په روان ده کې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقه سړی پوه کوو یو مثال به یې ورکړو دا هم د هوښیار سړي کار دی نو دې کې د نه دوه خبرې راغلي یو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال وکړو نو دویم یې څه چل وکړو مثال یې ورکړو اوس که داسې ویلی وی چې د مانځه سره ګناهونه ریږي هم پرې سړی پوهېدو شو که نه شو پوهېدی خو د دې په شان پرې نه شوی پوهېدی اوس یې ورته ډېره نږدې کړه وی څنګه چې د دې خاخ نه دا پاڼې وریږي دی دغه شان ګناهونه ریږي ښه یو پیر سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه وی دا په صحیح بخاري کې دا روایت دی و یو سړی تیر شو موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست یو سړی تیر شو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ما تقولون فی هذا دې سړي باره کې تاسو څه وایئ سوال هغه ورته یا رسول الله دا خو ډېر عزتمن سړی دی دی که د چا سره رشته کول غواړي نو خلکو له خور لور ورکوي او که دی چېرته سپارش د چا کوي نو خبره یې منلی کېږي او کله چې دی خبرې کوي نو ان یستمع د ده خبرې ته غوږ ایښودی کېږي یعنې ښه عزتمن سړی دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو څه ونه وي نو بیا یو سړی تیر شو چې هغه په دې فقراء المسلمین کې یعنې مسلمانانو کې غریب طبقې سړی وی ما تقولون فی هذا دې سړي باره کې څه وایي وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره ډایرکټ خبرې نه راځي یو پیغام ورکول غواړي خو داسې ډایرکټ ورته نه بیانوي دا تپوسونه د ملګرو توجه چې دا اخر څه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ده باره کې څه وایي ده باره کې څه وایي هغه ته یا رسول الله دا خو یو سړی دی من فقراء المسلمین په مسلمانانو په فقیرانو کې دی دی که چېرته چا سره رشته کوي څوک ورسره رشتې نه کوي او که دی چېرته د چا سپارش کوي نو څوک وله نه مني او که دی خبره کوي څوک ورته غوږ هم نه ایږدي خو سبحان الله دا عامه طریقې د غریب سړي خبرې ته څوک غوږ نه ایږدي دا مالداره که چېرته کنځلي مو کړي نو سبحان الله ورته ووایي وایي جي د ده طبیعت داسې دی ډېر خوش مزاجه دی وایي خوش مزاجي کې ډېره بربادي وایي ها اوس خبره واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هذا خیر من ملء الارض مثل هذا دغه سړی دا اولنی د ده نه چې دا ځمکه ټوله ډکه کړي د ده په شان انسانان پکې دغه ټول نه دا غریب غوره دی ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله ستاسو زړونو ته عفوا الله ستاسو مالونو ته او شکلونو ته نه ګوري مګر ستاسو زړونو ته او اعمالو ته ګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیغام څه په ناشنا طریقې سره ورسوه وګوره یعنې ډایرکټ هم ویلی شو ویلی شو که نه شو ویلی ویلی شو خو دا یو انداز دی د خبرې دا خبره د ملګرو په دې زړه کې سمه ورننه ویسته داسې به پوه کړو ژوندي مثالونه یې ورته وښو یو دا دی یو دا دی یو حدیث کې داسې هم راځي دا حدیث امام مسلم راوړی دی او څه خواږه لګي دا نومونه دا حدیث امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی ډېر خلک ترې محرومه دي بلکې ډېر خونختې دي چې دا حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څه کي دا د امت ته شکي کي والعیاذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اتدرون ما المفلس تاسو ته پته شته مفلس څه ته وایي یعنې غریب چې مال ورسره نه مفلس دا مطلب دی
ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې پته نشته شته وایي ملګرو وی المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع یا رسول الله من خو مفلس هغه چاته وایي چې روپۍ ورسره جیب کې نه اوس دنیا سازو سامان ورسره نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه زما د امت مفلس هغه سړی دی د ډېر د یېرې حدیث دی ګورې چې یو سړی به د قیامت په ورځ راشي د ځان سره به راوړي بصلات و صیام و زکات د ده په تله کې به منځونه هم پراته وي روجې به وي زکاتونه به وي معمولي سړی نه دی ګورې منځونه هم دي روجې هم دي نو زکاتونه هم دي مشکل دا دی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا مشکل دا دی چې یو کس راغی د الله مخې له چې ده ورته کنځلي کړي دي هغه بل راغی د پې بهتان لګولی او د بدکارۍ هغه بل راغی د هغه مال خوړلی دی هغه بل راغی د هغه وینې تویې کړې ده نو هغه بل راغی د پې ګزار کړی دی فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته نیکیانې ګورې داسې ډېر شی دي بدبختي دا دی چې هغه نیکیانې په دغه خلکو کې تقسیم شوي ځکه چې آخرت کې خو درهم او روپۍ او مال خو نشته چې دی اوس ورکړي او نه هلته په مال باندې څوک څه کوي د ده نیکیانې راواغستی شوي په خلکو کې تقسیم شوي دې ته ګوره آخر دا چې نیکیانې ختمې شوي نو اخذ من خطایاهم فطرحت علیه نو د هغوی هغه ګناهونه الله راواغستو په دی ور واچول ځکه څه خو به کوې که نه بدل خو به ورکې چې کله دغه ګناهونه یې پرې راواچول طرح فی النار نو بیا دیم جهنم ته ګزار کړی شو سره د هغه ډېرو نیکیانو خیال کوئ دې حدیث ته غوږ کېدی ګورې که ته دې ته غرې چې زه پکې مونځ کومه ټک خطا خو دا ورسره یاده که دا خبره چې دا ته چې کنځلې کې دا ته چې مال خوړلی د پلاني او هلته دې سړی والی دلته دې وینه توی کړې ده نو دا معمولي مه ګڼه چې دا وړې خبرې دي او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ناشنا خبره کړې مفلس یې ورته ویلی دی غریب دی چې په دنیا کې ځان ستړی کړو د پردو دپاره څنګه منځونه یې وکړو اودسونه یې وکړو نور له ورکړو هغه بې جنت ته لاړو هغه نور بې چېرته لاړو جنت ته لاړو دی جهنم ته لاړ نو اگر که دې حدیث کې خو ما دا اسلوب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانو خو دا پکې یو فایده هم راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس ګوره هغوی ته د آخرت هغه تصویر را نږدې کو آخرت موږ لیدلی دی موږ نه دی لیدلی که نه تصویر یې ورته راجمع کو را نږدې کو په څه سره دنیا مثال یې وله ورکو خیال هم دی که نه وی دی والی دی او ده سره یې کړي او دی کړي او دا واغستی شو داسې کې او دا واغستی داسې خبره ورته بلکل را نږدې کړه ملګري پرې پوه وکړو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو یو انداز کله ناکله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل کوو غیر عربي کلمات به مې استعمالول په عربۍ کې یعنی د فارسي بعض الفاظ یا د بلې ژبې کله ناکله بعض داسې ټکي به پکې وي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو او پای کې یو ښکلې واقعه هغه واقع چې امام بخاري امام مسلم راوړې ده حدیث د جابر بن عبدالله رضی الله عنه ما څو څو پیرې بیان کړی هم دی هغه وایي کله چې خندق کنستی کېدو د څه دپاره د جنگ دپاره چې دشمن روانه وړي رأیت برسول الله صلی الله علیه وسلم خمصا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې ولیدو چې د خپلې خېټې مبارکې ته کاڼي تړي دي ډېر سخت حالاتو په مؤمنانو باندې بله دا و چې جمی موسم ډېر لوی تکلیف و پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ریګیا و ملګرو سره یې کار کو تیر شوي جمعه که هغه مخکې جمعه موږ دا خبره کړې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې دا ویښته دا د خاورو په دې دوړې سره د دې دا رنګ هم خړ شوی جابر وایي چې کله ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خېټه باندې دا کاڼې ولیدو فانکفأت الی امرأتي په ښځې پسې مې منډې کړې
وی ما ورته چې هل عندک شی څه شتي کور کې څه شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې ولیدو خېټه پورې کاڼي تړلې دي وی هغې داسې د څرمنې نه جوړ یو لوښی راواغستو په هغې کې لږ اوړه پراته وو او یو څاروی موږ سره کور کې ولاړو دا جن هغه څاروی چې کور کې ساتلی کېږي یعنې د ګډې بچې یا د بیزې بچې وړکه ولاړ هغوی کور کې ساتلی نو وی هغې ما ته ویلي چې دا دي وی ما ورته چې بس صحیح ده تیاروی وی هغې په وړو هغېږلو باندې شروع کړه او وی ما په څاروي باندې شروع کړه نو چاړه مې پرې راښ کړه او د هغه مې حلال کړو بیا مې هغه غوښه وړه وړه هم کړه هغې ته وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې روان شوم نو وی ما ته بیا آواز وکړي دې ښځې دا ښځه ډېره هوښیاره ښځه وه او د عمر نه هم زیاته وه د مشره ښځه کړې وه دا مخکې مو ذکر کړي وی چې زه روان شوم ما ته آواز وکړي چې لا تفضحني برسول الله صلی الله علیه وسلم ومن معه پیغمبر ته مې ونه شرموې یعنې دومره کسان راوله څومره چې دا خوراکده ځایونو ته ورشي او اعلانونه وکړي د هغه سره چې څومره محدود یو څو ملګري پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه راولوی ما ورته ویل صحیح وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم فساررتو پټه خبره مې ورته وکړه ما ورته ویل چې یا رسول الله انا قد ذبحنا بهیمة لنا وړو کې ونته کې څاروی ولاړو موږ حلال کړی ستاسو دپاره او څه لږ اوړه پراته وو فتعال انت فی نفر معک یا رسول الله تاسو راشئ او ځان سره یو څو کسان راولئ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېدو فصاح فی اهل الخندق پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندق والو ته اعلان وکړو چې دا سره پاسه زر کسان وی یا اهل الخندق ای کندې کنستو والو ان جابرا قد صنع لكم سورا جابر رضی الله عنه پروګرام کړی دی فحی هلا بکم په خیر درته وایي هرکلی ته وایي راځئ او بیا ورته وایي لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینتکم د غوښې دا کټوۍ به د اور نه نه راکوزوئ او د وړو نه به لا پیړې نه جوړوئ یا غځوئ به یې نه دې ځای کې دا سوره ټکی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی که نه قد صنع لکم سورا السور دا هغه خوراک ته ویلی کېږي چې خلک ورته دعوت ورکړي لکه پروګرام دی او دا فارسي ټکی دی دا د عربۍ نه دی فارسی کې داسې خوراک ته څه ویلی کېږي سور نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فارسي ټکی استعمال کړی الغرض فائدې دپاره به ورته قصه پوره کړو مختصر اگر که موږ تفصیلا بیان کړی وایي زه رالمه کور ته مې رامنډې والي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دي دغه دی چې وی راورسېدو یقدم الناس د خلکو نه مخکې او شاته پسې دا دنیا راباته وهم الف تقریبا زر کسان دي الله اکبر زر کسان وړکې ورته کې کور او لږ وړه پراته وو او څاروی وړکې ورته کې حلال کړی خدام کریم دی عزتمن قدرمن میلمه دوست و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بل شان کریم وی ورلم ښځې ته ووایي چې را روان دي څوک را روان دي ټول را روان دي وی ما ته وایي چې بیکه و بیکه و بیکه او ته داسې او ته داسې او خلکه ویې رټلم چې تا ته ما څه ویلي او تا کومه جاښه جوړه کړه دا د دروند سړي صفت دي ځکه چې د میلمه به قدر کې سامان موږ سره کم دی ته راپسې دومره میلمانه راوستو وی ما ورته وایي چې ما هم هغه کار کړی دی کوم چې راته تا ویلی خو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو یو روایت کې راځي ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کړي وي او بیا هغه ښه پوهېږي بیا صحیح دی چې تا ورته ویلي دي او بیا هغه دا کار وکړو نو بیا هغه به خپل کار ښه پوهېږي نو هغه به څه زړه کې وي وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی وایي چې هغه وړم راواخلی
پای کې لاړې مبارکې ولګولې او د دعا دپاره دعا یې وکړه چې الله پکې برکت واچي، بیا د دې کټوۍ دپاره. او بیا یې ووایي چې یو بله زنانه م راوغواړئ چې هغه درسره د روټۍ پخوي، وي ته به یوازې پخوی نه کړي، حالانکې دغه لږ غونته کې وړه او د دې لوښي نه دا غوښه راچوئ، خو دا لوښی د دې اور نه مه راکوزوئ، دغه شان پرېږدئ پس غوښه دې رالی او راچوئ. جابر وایي وهم 1000 دا 1000 کسان او دا خلک راننوځي او ځي او راننوځي او خوراک کوي او ځي. وی فاقسم بالله په الله مې دې قسم لأکلوا حتى ترکوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. په الله مې دې قسم وي 1000 کسانو وی خوړه ټول ماړه شو او زمونږ کټوۍ اقه شان خوټ کېده، ډکه برته او زمونږ وړاقه شان هغې نه چې دی ډوډۍ پخېږي. دا یو برکت یو معجزه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس الله راښکاره کړه. مقصد پکې څه فارسی ټکی پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعمال کړی او ځکه امام بخاري رحمه الله په دې باندې باب تړلی دی. امام بخاري زموږ د زړه سر هغه په باب تړلی دی، باب من تکلم بالفارسیه، باب په بیان د دې کې چې په فارسي باندې خبرې کړی شوي دي. معنی دا چې جواز شتي چې سړی کله ناکله استعمال کي، خو په دې نه چې د غیرو د ژبې نه متاثره شي، خصوصا چې کله هغه ژبه خاص یعنې مشهوره وي چې دا د دین د دشمنانو ژبه ده، متاثره کېږي ترې مه، او که چېرته ضرورت راغی نو ته یې استعمالولی شي. خصوصا د اسلام د خدمت دپاره. لکه مثال کې یو سړی انګلیش زده کوي او دا نوي تعلیمونه زده کوي چې یعنی د مسلمانانو خدمت وکړي، د اسلام دغه خلکو ته ورسوي د هغوی په ژبه کې. بل دا چې د هغوی په مکر فریب دوکو باندې پوه شي، ځکه د هغوی په ژبه چې ته نه پوه، خو ته د هغوی په قصو هم نه پوهېږي، نو بیا صحیح. خو هسې دې دپاره چې سړی متاثره شي نو دا د مسلمان شان نه دی. یو روایت کې داسې راځي سبحان الله، دام امام بخاري رحمه الله راوړی دی. ام خالد وی، ام خالد دا د خالد بن سعید ابن العاص لور ده او دا د خپل کور والو سره تللی و، حبشې ته هجرت کړی و، ماشومه وه، بیا واپس مدینې ته راغله خپل کور والو سره. دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چا کپړه راوړه، ډېره مزېداره کپړه و په تور رنګ کې. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ستاسو څه خیال دی دا کپړه به چاله ورکو، ډېره مزېداره وه. وی فاسکت القوم، قوم ټول غلی شو، څوک ویلی چې مال یې راکړه یا مال یا پلاني غلي ناست. وی ام خالد راولی، ام خالد دا ماشومه راولی، یعنی ګوره دا کونیت به عربو ماشومانو دپاره مې ښودو، دې کې څه حرج نشته اگر که بچې نه وي، دا د هغوی عادت. دا ام خالد د حبشې په ځمکه کې پیدا شوې ده، یعنی مور پلار یې هجرت کړی هلته تللي، هلته دا پیدا شوه، ماشومه وه. بیا د خیبر د غزا نه بعد د پلار سره راغلې وه، هغه ټیم کې دا په خبرو پوهېده، یعنی داسې ووایه چې 6 کاله عمر داسې تقریبا. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ام خالد راولې، هغه ماشومه راولې. وی زه خلکو راوستم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وي په خپل لاس یې راته کپړه راواچوله، داسې زما یې را چاپېره کړه. ما ته وایي چې ابلي و اخلقي، الله یې در باندې زړېږي، یعنې دې مطلب دی چې الله یې دله اوږد ژوند درکړي. کپړه کله زړېږي چې سړي ژوند اوږدي. وی 2 پیرې دا خبره وکړه. وی بیا یې دې کپړې ته کتو، دې کپړه کې خمیسه هغه کپړې ته چې په دې کې داسې پټې شوي، نو توره کپړه ده، مزېدارې پټې پکې دي، ډېر قیمتي کپړه وه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته کتو، وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه ناسته وه ورسره.
وی دې کپړو ته کتو دې کرخو ته وی بیا دې کرخو ته چې ګوته ونیوه وی چې یا ام خالد ای ام خالد هذا سنه دا سنه په عربي کې ښایسته ته وایي اوس دا حبشه کې پاتې شوې ده نو د هغوی په دې الفاظو باندې پوهېږي نو ځکه ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټکی د کومې ژبې استعمال کړو حبشي ژبې والا داسې ونه وي چې هذا حسن عربي کې داسې به ویلی کېدی وی هذا سنه ډېر ښایسته دی سبحان الله څه ناشنا انسان لکه دا ماشوم اوس خوشحالي که نه کله ماشوم کپړې واچي سړی ورته ډېرې ښکلي دي ډېرې مزېدارې نو ماشوم څه شي خوشحاله شي دا د درنو خلکو خوی دی ګورې دا بعضو چې ځان له کور کې د درنو خلکو یو خوی جوړ کړی د هغې له اعتبار نشته اعتبار هغه خوی له دی چې کوم موږ ته شریعت ښوولی دی او یاره که د شریعت ته خبره ته لرې هم کې که نه نو صحیح عقل والا هم درون خوی دی ته وایي ماشوم دې خوا راغی او تا ته وایي چې دا بابا دې کپړو ته مې وګوره موږ بني سړي ته کپړو ته اوس د ده په شان چې کوم دي د یاران هغه وایي یاره وایي نر سړی دی واړه راښکاره کېدی نه شي ځوان زوی دی دا د دوی کورنۍ غیرت دی عام یو خو شریعت یې نه مني نو بیا روغ عقل والا هم نه مني که نه زما خبره غلطه نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طریقه وه ګویا ما دا حدیث د مخکې ورځو کې تاسو ته بیان کړی و پوره هغې کې بیا دا دي چې د ماشومې هغه مهر سره لوبې شروع کړې کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه ولو په دې منځ کې مهر د هغه په بدن باندې جوړ شوی چې دا خاتم النبیین دا کرنی پیغمبر چې دا ګی په شانو څومره چې دا ګی او په هغې له پاسه ویښته و نو دې ماشومې په هغې باندې بیا لوبې شروع کړې ماشومانان خو داسې ویني ناشنا ورته ښکاره شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صادر لږ د دې اوږې نه کوز شو نو هغه مهر ښکاره شو نو بس هغې پې لوبې شروع کړې نه پلار ورته غلی شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېږده چې لوبې کوي پرېږده چې لوبې کوي داسې ناشنا اخلاق و د هغه الله دې موږ د هغه په لار روان کړي مقصد څه و ما ولې دا روایت راوړو دا سنا ټکی کومې ژبې والا دی حبشي والا ښه یوه خبره دا سبحان الله اهمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بغیر حاجته خبرې نه کولې څه مطلب دی بغیر حاجته خبرې نه چې څه ضرورت به نه و خبرې به یې نه کولې او بل تعبیر که بل شانې ووایي فالتو خبرې به یې نه کولې بارک الله فیک نو کېدای شي لګیا او د کار خبرې کوي دغه تعبیر مناسب د مطلب خبره به یې کوله یا څنګه چې دغه ورور ووایي چې پالتو خبرې به یې نه کولې پالتو هر هغه خبره ده چې د هغې څه فایده نشته نه دیني نه دنیوي ګوره خبرې وکړه موږ تا د خبرو نه منع کوو خو چې یا پکې دیني فایدې یا پکې دنیوي که پکې نه وي بیا غلی کېده حسن ابن علي وی ما د خپلې ترور نه تپوس وکړو عفوا ما د خپل ماما نه تپوس وکړو وی هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شان بیانو وصاف و ډېر صفات یې ټول یاد کړي وی ما ورته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې څنګه وي د خپل تره ته ووایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې څنګه وي دا امام طبراني دا روایت راوړی امام بیهقیم راوړی او د نورو روایتونو نه دا معنی ثابتېږي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه وی هغه راته وایي چې ورواره یا خوريه د ماما ته وایي عفوا ما کسې تره ووایي منځ کې د ماما ته وایي چې ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرو دا طریقه بیان کوي هغه راته وایي چې خوريه ګوره كان لا يتكلم في غير حاجة هغه به بغیر حاجته خبرې نه کولې یوې ورته دا وایي چې کلامه فصل خبرې د هغه ډېره واضحه وي لا فضول ولا تقصیر فضول خبرې به یې نه کولې او نه به یې دومره کم هم نه کولې چې سړی په خبره نه پوهېږي یعنی لا يتکلم فی غیر حاجه څه مطلب دی چې دیني یا دنیوي ضرورت به نه و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خبره نه کول او د دروند سړي خوی دا دی چې دې خبرې ډېرې نه کوي
موږ په دې باندې مخکې هم ډېرې خبرې کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلک خوښ هم نه او ډېر قدرمن به چې خبرې دي صحیح ډېرې که لږي لږي خلک ارمان کوي چې ده څه وویلی او چې لګیایي که نه او لګیایي بې ضرورته یو سړی فایدهمند خبرې کوي یو خلک ته فایده دي په دغه خبرو څوک نه تنګېږي چې فایده پکې یا دنیوي یا اخروي خو دا خبرې چې بس لګیایي او لګیایي یو غر ولا او بل غر ولا او هغه غر ولا او دا غر نو مخامخ سړی کله سترګو کې ګوتې وایي کله یې خوله وازه کړي اګرمې کې دی بیا هم لګیایي او ځکه دا راته یو فایده ذکر کړه چې کله د چا سره خبرې کولې کیدای شي ستا همیشه دا قانون دی کیدای شي ستا خبره فایدهمنه وي خو مخامخ سړی ورله توجه نه ورکړي خو چې کله د خبرې کولې او مخامخ سړي کله سترګو کې ګوتې والي کله یې ګرمې کو کله یې ګړۍ ته کتو کله یې ښه او بس ودرېږه پوه شه چې ده د ستا د خبرو طرف ته توجه نشته نو بعضو ته ګرمې نه که ورته سملیم خو دې خپله خبره نه ودرېږي دې به پوره کوي داسې زموږ په ژوند کې هم شوي لکه یو سړی لږ اوږده قیسې راغلي بیا اوس موږ اوس طریقه کوو سړی خو چاته ویلی نه شي چې خبره بنده کړه حیا سړي له ورځي نو بیا سړی اشارات وکړي اشارات لکه مطلب ښه صحیح شو الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچوي مطلب دی چې نور ودرېږه نو دی به وایي امین او بیا پسې بله قصه شروع کړي سړی اوس ده ته څه ووایو چې کله دې خبرې کولې او مخامخ سړي توجه نه درکوله یا خو دې سړي تا سره طبیعت نه لګي دام کیدی شي خو اکثر داسې کېږي چې ستا خبره بې فایدې ده او یا که فایدهمن هم ده خو ډېره دې اوږده کړه کله خبره فایدهمنې خو سړی څه کړي ربړ تې جوړ کړي هغه په دوه درې ټکو کې هم کېدی شوه او ده دومره اوږده کړه دومره اوږده لکه خلاصه ماته ووایه خبره ختمه نو دا دومره دې سره اوږده کړه موږ دې ستړي کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خبرې بې ضرورته نه کولې لږې به یې کولې او دا لږې خبرې بیا ډېرې درنې په سړي لګي نو دې روایت کې دا هم دي چې فضول خبرې به یې نه کولې لا فضول فضول څه ته وایي ډېرو خبرو ته لکه فضول زیاتي شي ته وایي په عربۍ کې ډېر ملګري عوام ګورې د فضول ټکي به یې نه دي پوه د فضول ترجمه څه ده زیاتي شی لکه موږ وایو چې هذا فضل الله یعنی دا زیاتي د الله فضل دی په موږ باندې خیال هم دی که نه یعنې د الله ډېر رحمتونه دي دا پکې څه دی زیاتي دی فضول خبرې فضول څه مطلب شو د حد نه زیاتې خبرې بې ضرورته خبرې ولا تقصیر نه به یې کمولې ډېرې یو نیم سړي ته که ته د ادب وښیې چې خبرې لږې کړو نو هغه دومره لږې شروع کړي چې بیا سړی یعنې پوهېږي هم نه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه بله ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله ضرورت را پیښ شو نو د خبرې تکرار به هم کوو خو کله به یې تکرار کوو ضرورت هسې به تکرارونه هم نه کوي لکه انس ابن مالک روایت ته په صحیح بخاري کې دی وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله درې پیرې به کولې سړی به پوه شي هرګز د انس ابن مالک دا مطلب نه دی چې هره خبره به یې درې پیرې کوله معنی دا چې خبره به یې درې پیرې کوله کله ضرورت په راپېښ شو هسې یو خبره ته ذکر کړم موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احوال چې بیانوو دا پکې ویشتمه ناسته ده اکثر روایت چې موږ بیانوو د کوم ځي تاسو کم ټکی اکثر اورئ چې دا روایت چا راوړی دی کوم کتاب باندې زه حواله ډېره درکو په صحیح بخاري باندې بل څه کتاب ورې تاسو ته یاد دی څه جګر یې صحیح بخاري باندې ګڼي چې دا صحیح بخاري دې ورغړو تاسو ته څه پاتې شو یعنې هغه صحیح بخاري چې هغې کې د پیغمبر ژوند موږ ته رانقل شوی دی ټکي په ټکي او د دې قدر د سړي په سینه کې کم شو خبره لاړه ختمه شو داسې یوه فایده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خبره څو پیرې وکړه درې پیرې اندازه به یې ولګوله څنګه دا هم د هوښیار سړي نښه ده
لکه اوس ته کسانو سره خبرې کې او د هغوی د حالاتو نه تا دا معلومه کړه چې دوی زما په دې خبره باندې پوهه نه شو، نو اوس یې چل وکړه، تکرار وکړه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. خو بغیر حاجته د خبرې تکرار دا بلاغت نه دی، ګورې دا بیا کمزورتیا ده چې سړی هره خبره بار بار کوي، هره خبره بار بار کوي، که خلک چې څه شي تنګ شي. لکه بعض ملګري موږ سره هم شتي، بعض ملګري موږ سره هم شتي چې یوه خبره ده بدون مبالغه یو 50 شپېته پیرې خو به ترې موږ اورېدلي او الله عالم چې لا مخکې به څو پیرې ترې اورو. تکرار لا روان دی په مخه دغه خبرې دي. تکرار بې فایدې یعنې ضرورت ورته نشي بیا نه ده په کار. خیال م دی که نه دی؟ ها مناسبت راغی نو سړی به یې داسې وایي چې دا خبره ما یو پیر ذکر کړې م وه خو فایده بیا دلته ده بیا یې درته کوم. پوه شوئ که نه؟ داسې نو تاسو ما ته وایي ته هم ډېرې خبرې تکراروې، زه خو یې تکراروم د فایدې دپاره او زه درته اول ووایم چې دا مسله مونږ ذکر کړې م ده. خو بله خبره دلته دیني مسایل دي، ګورئ د دې یو پر تکرار نه. دا که الله ماله 100 کاله عمر راکړو که نه، 100 کاله عمر همدقه مسلې به درته بیا بیانوم او بیا بیانوم. لیکن دا خو دین دی، دا خو بدلولی زه خو نه شم چې یاره دا لرې که. دین خو دکه اصول دي، دکه عقاید دي، دکه ایمانیات دي، د دې ذکر به بار بار کیږي. خو عامه طریقه د خبرو دا د بلیغ سړي چې دی د خبرې تکرار بې وجې نه کوي. کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خو به تکرار دې لپاره کوو چې سړی به پوه نه شو، کله به تکرار دې لپاره کوو چې د خلکو ته یعنی د خبرې اهمیت بیان کړي. لکه اوس زه تاسو ته یو خبره وکړم او ما ته پته ده چې دوی زما په دې خبره باندې څه شو پوه شو، بیا یې درته م وکړم، نو زما څه مطلب دی؟ یعنی دا خبره معمولي مه ګڼئ. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا چل هم کو. لکه د زید بن ارقم رضی الله عنه مشهور روایت دی او په صحیح مسلم کې دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله، خطبه کې دا وی غدیر خم هلته خطبه کوله. غدیر خم مشهور واقع بالکل بارک الله فیک د مکې او د مدینې په منځ کې دا ځای دی. حمد او ثنا ووی، وعظ یې وکړو، نصیحت یې وکړو، بیا یې ووی ای خلکو زه انسان یم فانما انا بشر، زه انسان یم. نو کیدی شي د رب د طرف نه استازی راشي او زه جواب ورکم، دعوت قبول کړم. څه مطلب دی؟ مرګ راشي. خو یاده کړئ چې زه ګوره دوه خبرې درنې په تاسو کې پرېږدم، وانا تاریکم فیکم ثقلین، دوه درنې خبرې پرېږدم. اولهما کتاب الله، د الله کتاب پرېږدم ستاسو منځ کې، فیه الهدى والنور، پای کې هدایت او رڼا ده. د کتاب مضبوط راونیسئ. و اهل بیتی، او زما اهل بیت هغه مسلمانان خپلوان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پرېږدم په تاسو کې. اذکرکم الله فی اهل بیتی، تاسو ته الله را یادومه د خپلو خپلوانو مبارک کې. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. ولې دا خبره درې پیرې وکړه؟ تاکید، اهمیت چې زما خپلوان دا ګوره معمولي خلک نه دي، د دوی به قدر کوئ، د دوی به احترام کوئ، د آل بیتو به احترام او قدر کوئ زما د مرګ نه بعد. او ځکه یې موږ الحمدلله کوو. او دا د روافظو شیعګانو په موږ باندې اعتراض دی، وایي دوی آل بیت نه منو. حقیقت کې خو آل بیت موږ منو. او بیا وی دوی د خپلو کتابونو نه هغه حدیثونه ویستي دي کوم کې چې د آل بیتو فضیلت راغلی، نو دا حدیث کوم ځای کې دی؟ دا په صحیح مسلم کې نه دی. او زجو حدیثونو کې د دوی د قول مطابق جدلن موږ لږ ساعت له ومنله چې لوبه شوې ده، نو د قرآن کې چې الله د آل بیتو خبره کړې ده، موږ خو په قرآن ایمان دی. چېرته موږ د آل بیتو ګستاخي کړې ده؟ نه. او زه درته دا وایم شکر وباسئ، شکر وباسئ. او که چا په ما کې دا نقصان لیدلی ما ته بیان کوي، ښه علنا، ښه واضحه. موږ چېرته د پیغمبر څخه ګستاخي کړې ده؟ بلکې زموږ خو اکثر په خوله باندې خبره چای هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره خو روانه ټوله دې ته چې دا خلک راوړي د چا طریقې ته د پیغمبر، نو دا خلک به ګستاخي د پیغمبر وکړي؟ نه.
نو دویمه چېرته د صحابه کرامو په شان کې موږ څه کمی کړی الحمدلله څوک دې ثابته کړي چېرته امامانو پسې موږ خبرې کړي دي سپکې سپورې امامان خو پرېږده دین مشران د یو عام عالم په باره کې چېرته موږ سپکه سپوره ویلې دی ها رد مې پې کړی دی په غلطۍ باندې او دا خو دین دی چې دا مسله د پلاني مولوي صاحب څه ده غلطه ده دا خو موږ کوو خو چېرته سپکه سپوره مو ویلی چا پسې نه اهل بیت پسې به موږ څنګه سپکې سپورې ووایو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان دي زمونږ یو استازي زمونږ یو عالم دیني مشري موږ د هغه دومره قدر کوو چې د هغه د قدر د لاسه د هغه د خپلوانو هم قدر کوو که نه نو چې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ به د هغه د خپلوانو قدر نه کوو نو دې کې تکرار د اهمیت دپاره دی ها کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو نصیحت ډېرې پیرې کوو فایده به پکې وه لکه اوس تاسو ته په یو موضوع باندې بیان وکړم او بیا یې درته م وکړم بله ورځ او بله ورځ بیا م وکړم بله ورځ بیا م وکړم د څه دپاره اهمیت دپاره لکه نن سبا یو فتنه راوتې ده انکار حدیث موږ جو اکثر کوشش کوو چې هر بیان کې د هغې باره کې څه نه څه ووایو ولې چې یعنې خلک په دې ورځو کې احتیاط وکړي د دې فتنې په ګرفت کې را نه شي حالات مناسب ده نو صحیح ده خیر دی نصیحت یو څو پیرې بیا وکړه په دې کې یو روایت دی د عمرو بن عبسه السلمي رضی الله عنه او دا روایت امام مسلم راوړی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو پیر تپوس وکړو چې ای د الله رسوله الله چې تا ته څه ښولي دي ما ته ترې مه وښایه د دې مانځه باره کې راته ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د مانځه فضایل بیان کړو د اودس اوږد حدیث دی هغه حدیث نه ویل عمرو بن عبسه بیا دا حدیث وی ابو امامه ته چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری یې دواړه صحابه کرام دي عمرو هم صحابي دی د ابو امامه هم صحابي دی نو ابو امامه ورته عمرو دا تا چې کوم فضایل بیان کړو سوچ پکې وکړه پیغمبر ویلي داسې وی عمرو ورته وی یا ابا امامه ای ابو امامه زما عمر ګوره ډېر زیات شوی دی زه بوډا شوی یم زما هډوکي کمزوري شوي دي مرګ مې نږدې دی په دې عمر کې به زه په الله او د الله په پیغمبر دروغ جوړم زه خو مرګ ته نږدې دا پرېږده یو پیر دوه پیرې درې حتی عد 7 مرات وی ما حدثت به ابدا که اووه پیرې راته هم پیغمبر ویلی ما نه ویلی دومره مې یقین دی پې ولكني سمعته اكثر من ذلك دا خبره دقه شان خبرې ما د پیغمبر نه د 7 پیرونه زیاتې اورېدلې دي د 7 پیرونه زیات نو د یو صحابي یو قسمه نصیحت د 7 پیرونه زیات اورېدلی نو کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت تکرارو د فایدې دپاره ځکه چې هلته د منځه مسله وړه ده د اودس مسله وړه خو نه ده نو څو ځایونو کې یې بیان کړی ها کله کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړي ته څو پیرې اواز کو په خبرو کې لکه چې څوک به ورسره ناست و که نه هغه ته به یې اواز وکړو د هغه نوم به یې واخیستو څو پیرې تکرار به هغې کې هم کوو فایده به څه وه د دې اورېدونکي شوق به پیدا شو او توجه بل چې کله چاته نوم واغستی شي که نه نو هغه بیا ډېر په مینه کې راشي دا خبره ډېر په شوق اوري لکه حدیث د معاذ بن جبل تاسو ته معلوم ان شاء الله موږ څو پیرې بیان کړی او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي معاذ بن جبل وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سور ومه په سورلۍ باندې یو روایت کې راځي په خر باندې وی ما ته وی یا معاذ ای معاذ وی ما ورته چې لبیک رسول الله وسعدیک یا د الله رسول الله حاضر څه ورته ونه ویل روان خو اواز یې ورته صرف وکړو هغه وی یا رسول الله حاضر یم او بس بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی دی خو دا دومره اوچت مؤمنان دي ګوره بیا تپوس هم نه کوي چې یا رسول الله تاسو څنګه نه تنګ وایم بس اواز یې وکړو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې لا په دغه برکتي خوله باندې یا معاذ راغی وی څه وخته پورې روان اوس زه ورسره غلی ناست وم بیا یې ماته وی چې یا معاذ بن جبل یا معاذ بن جبل ای معاذه یا معاذ بن جبل وی ما ورته چې یا رسول الله لبیک زه حاضر یم بیا وی داسې روان اوسې ونه
دریم پیری بیا وی چې یا معاذ اے معاذه وی ما چې یا رسول الله حاضر یعنی ګور درې پیری چې سړي ته آواز وشي د توجه څومره برابر ده او څومره په مینه کې دی وی ما ته وی چې هل تدري ما حق الله على العباد تا ته دا پته شته چې الله به د خپلو بندګانو څه حق دی معنی دا شو چې د خبرې ډېر لوی اهمیت دی ځکه چې اواز څو پیري وشو درې پیري شوي وی ما ورته چې الله او د الله رسول ته پته دی وی حق د الله په بندګانو دا دی چې دا بندګان به د هغه یک یوازې بندګي کوي او څه شی به ورسره نه شریک کوي بیا وی روان وی بیا څه وخت بعد ما ته وی چې یا معاذ بن جبل اے معاذه وی ما چې یا رسول الله حاضر وی هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك تا ته دا پته شته چې د دې بندګانو بیا په الله څه حق دی کله چې دوی د الله حق پوره کړي وی ما ورته چې الله او د الله رسول ته پته ده نو وی الله يعذبهم بیا د دې بندګانو په الله دا حق دی چې الله به عذاب نه ورکړي ځکه چې هلته دوی حق د الله څه کو هغه پوره کو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا طریقه وه چې خواته کس ته به څه وي آواز به ورته وکړو آواز به ورته څو څو پیرې وکړو ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو کې یو دا و چې یو شی به په ډېر عجیبه ولګېدو نو سبحان الله به وي تسبیح دا سبحان الله سړی د کوم ټیم کې وایي تعجب په وخت کې او حدیث کې راځي دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ابو هريره رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو پیر میلاو شو د مدینې په لاره کې یو کوڅه کې او ناشنا مینه ناک سړی و اوس دی روان دی د جنابت په حالاتو کې دی ځي غسل له د جنابت په حالاتو کې دی ځي څه له غسل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې له ورغی اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره مینه ناک سړی دی او بیا د هغه خاص شاګرد دی خاص شاګرد سره سړي محبت بیا ډېر استاذ په هغه شاګرد ډېر نظري چې تکړی او ډېر زړه ورسره لګي ځکه چې د هغه دا شوق چې بس زمانه چا علم یې زده کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو هریره لاسونه وي روان ځان سره روان اوس خبر خو نه دی چې غسل له روان او ځان سره روان نو دی خو هم د حیا د لاسه څه ویلی نه شي روان دی ورسره سجدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېدو او څه خبره یا څه کار و بس دی پټ لاړو غسل دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ناشنا وفادار اخلاقي مینه ناک انسان بیا دته انتظار یې کوي چېرته راځه د غسل وکړو زر زر بیا راغی هغه قضیې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا باهر ابو هریره چېرته لاړې ته یا رسول الله زه د جنابت په حالات کې ما دا نه خوښوله چې تاسو سره داسې حالات کې وګرځم او کښېنم چې زه طهارت کې نه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سبحان الله تعجب وکړو سبحان الله ان المسلم لا ينجس ابو هریره مسلمان پلیتیږي هو نه ته خو پاک وي ها په تا باندې یو حکم صرف و جنابت غسل به دې کړی وروسته هم څه خبره نه نو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو سبحان الله وي یو روایت کې راځي دا روایت امام احمد راوړی دی بعضو صحابه کرامو وی ای د الله پیغمبره ویغني الدواء شیئا دا دوایي څه فایده ورکوي سړي له لکه سړی بیمار شي او دوایي وخوري د دوایي څه فایده پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله تعجب وکړو وهل انزل الله من داء في الارض الا جعل له شفاء الله چې کومه بیماري م راکوزه کړې د دنیا ته نو د هغې علاج یې م راکوز کړی معنی دا چې د دوایونو کې څه دي شفا او علاج دی پکې او یو ناشنا روایت ته سبحان الله دا روایت امام مسلم راوړی دی او موږ دا قصه سیرت کې ذکر کړې مو خو خلاصې دا ده چې یو زنانه د مسلمانانو سره په قیدیانو کې وه هغه وتښتېده چې وتښتېده نو د ځان سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوښه چې ده عدبا هغه یې وتښتوله په کومه اوښه وتښتېده په عدبا باندې نو بیا هغې منښته وکړه دا چې تښتېده یو په لاره کې منښته م وکړه وایي که الله زه بچ کړم که نه نو دا اوښه به د الله دپاره حلالوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله تعجب وکړي بئس ما جزتها نو څه بده بدله دې اوښې له ورکوي
رپاسه پې سوره ده او تختي نو چې له دې ځینه ووته نو بیا یې لالوي نو یو په دې تعجب وکړو بل تعجب یې په دې وکړو چې اوښه زما ده او منښته پیدا کوي ځکه یې ووایي چې لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد هغه منښتې به نه پوره کوئ چې هغه ستا په لاس کې نه وي لکه دې داسې مطلب دی او تا سره مزیدار غوندې ګډ دې روان کړی کور ته روان یې کرور مزیدار ګډ دی او زه دا ووایم که الله زما دا کار وکړو نو د پلاني دا ګډ به زه بلې هفتې له حلالو د الله دپاره به حلال نو دا خو منښته ده په دې څه کې چې هغه مال څه دی پردی دی نو دې ښځې دوه غلط کارونه وکړو یا درې ووایه کم کم یو خو وتښتېده نو دویم نو دې سورلۍ له ډېره غلطه بدله ورکړه نو دریم پردی مال هغه نظرانه کې پیش کړي عجیبه کار یې وکړو نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله ویلی دي کله نا کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خبره واورېده یا به یې داسې څه ولیدو چې خوښ به یې شو نو الله اکبر به یې وي دا هم د هغه طریقه وه الله اکبر او د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی او دا روایت امام بخاري امام مسلم راوړی وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو پیر وتي غزاله یو سړی وی موږ سره و د اسلام دعوی کوله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هذا من اهل النار دا سړی جهنمي دی الله اکبر خطرناک دغه دی سړی ظاهره کې څه دی مسلمان دی او دی څه جهنمي وی کله چې دا دشمن سره موږ مخامخ شو که نه دې سړي پکې د ټول نه سخت جنګ وکړو مسلمانانو طرف او سم زخمی شو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلکو وی چې یا رسول الله هغه تاسو چې وی چې جهنمي دی نو هغه داسې جنګ وکړو چې سم جنګ یې وکړو زخمی شو سم مړ شو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هم جهنمي دی ابو هریره رضی الله عنه چې د خلکو په زړونو کې ډېر سوالونه پیدا شو سوالونه پیدا کېږي ولې پیدا شو سوالونه نه چې نږدې خو د مسلمانانو په صف کې و د دومره سخت جنګ یې وکړو مړ شو پیغمبر وایي جهنم ته دا څنګه دا سوالونه د خلکو په دې ذهن کې تلو راتلو تلو راتلو ځکه خبرې وي چې چا پکې چغه وویله وي هغه سړی مړ نه دی زخمي دی خو سم زخمي دی بس دا خلک په انتظار و چې دې سړي کې اخر څه چل دی د شپې په ده باندې د ملګرو نظر ساتلی دی نو ځان یې په خپله مړ کړو ځکه چې هغه زخمونه ډېر زیات شوي تکلیف یې نشو برداشت کوه خودکشي وکړه سحر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو یا رسول الله هغه سړي خو ځان مړ کړو وی الله اکبر ولې خوشحاله شو خبرې رښتینې شوه وی الله اکبر اشهد انی عبد الله ورسوله زه ګویی کوم چې زه د الله بندې یم او د الله پیغمبر یم لکه چې څه چې ویلو حق شامي شو اوله کې خو ظاهري جهنم ته راتلو څه سبب نه ښکاره کېدو اوس خو ښکاره شو خودکشي کړې ده ښه یو بل روایت دی هغه موږ سیرت کې ذکر کړی و او دا هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر ته ورسېدو مختصر ځای ته صرف هغه ټوټه دغه حدیث نه راغلم چې څنګه خیبر ته د مسلمانان ورننوتو که نه او د خیبر نه د یهودو منډې کړې او د خپل خپل سامانونه او د کشۍ او د هر څه چې خیبر داسې زراعي ځمکه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله اکبر خربت خیبر خیبر وی ګډوډ شو ټول ختم شو انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین موږ چې د یو قوم په میدان باندې سحر کو کنه او راشو نو دغه قوم هغه سحر ډېر بد سحر وي بیا دلته الله اکبر ولي وي نو منډو کې څه تاسو زما په خبره پوه الله اکبر به هغه ولي وي نو خو څه خوشحاله کېدو باندې داسې ووایي چې پیغمبر خوشحاله شو
د هغوی په دې وتو باندې. یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو دا ادب و چې د حالاتو مطابق به کله اواز رو کو، خبرې به څه کولې؟ رو. د یو نیم که تاسو لیدلی د ده رو کېدل د په اصولو کې نشته، تیز تیز خبرې وکړه شي. هوښیار سړی د حالاتو مطابق اواز اوچتوي نو کمی. او دې کې یو روایت دی امام مسلم راوړی، مقداد رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مقداد رضی الله عنه د هغه یو ملګری پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلمانه شوي وو. دا موږ یو پیر دا واقع تفصیلا ذکر کړی، خو اوس ټیم نشته زه هغه پوره قصه نه ذکر کوم. دوی میلمانه وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نو مقداد وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د شپې راغی که نه فیسلم تسلیما، نو سلام به یې کړو. دا د هغه طریقه وه چې کور ته به راننوتو څه چل به یې کو؟ سلام به یې واچو. لا یوقظ نائما ویسمع الیقظان. سبحان الله. داسې سلام به یې واچو چې اوده به یې نه راپاسو او ویښ به واورېدو. خیال هم دی که نه؟ هذا من حسن الادب. دې ته ښایسته ادب وایي. ته راننوتې کور ته، کوټې ته، دیرې ته، انډیوالانو خوا ته السلام علیکم ورحمت الله، نو چې اوده راپانه شي او چې کوم ویښ دي چې هغوی واوري ته راپاسه چغه کړي او بیا په دې هم خپوي. الله اکبر. عجزي د پیغمبر نه یې زده کړه. عایشه رضی الله عنها وایي کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی غلی غونته کې سلام به یې واچو او پرېووت، څوک به یې راپام نه سول. زمونږ هغه وایي زه رالم وایي چا په خیر ونه وي، څوک دروازه کې نه ولاړ اوس عجزي کوه، درون خوی کوه. ته کور ته رالي د خوب وخت یې ښځه اوده ده بس پرېچوتې سلام واچو که ویښې وابه وړي او دومره په زور یې ماچوه چې خوب یې خراب شي، بس بیا ځان څخه یې پرېوځه که نه، الا دا که څه ضرورت را پېښ شي د راپاسولو، نو بیا صحیح ده. دغه شان بچي، دغه شان مور پلار. او واقعیت اوس معلومه ده مور پلار باره کې ذهن ته ورسره راځي. الله اکبر الله اکبر. هغه سړی هغه درې کسان د غار هغه خوله چې پرې رابنده شوې وه هغه یو وویل الله ته وایي یا الله زما ګډې بیزې وې پی به مې مور پلار له راوړو، اول به مې په هغوی باندې پیس کول، نو وایي ما ګډې بیزې ډېرې لرې ځي ته بولی وي د شپې ناوخته رالم چې رالم وایي چې موږ د مور پلار ویده ما خو هغوی له پی ورکول، نو یې سر ته ورته ولاړو د هغه وخته پورې چې کله هغوی به خپله مرضۍ راپاسېدو نو بیا به ورله پی ورکړو، خوب یې ورله خراب نه کړو. حالانکې دی یعنې ښه کار کوي، پی ورله ورکوي، خوب یې ورله خراب نه کړو. بعض بې ادبه نه پلار پیژني نه مور پیژني نه مشر پیژني نه کشر پیژني. د درنو خلکو درنې خبرې، د درنو خلکو څه درنې خبرې. الله یې دا دروند خوی به موږ کې هم پیدا کړي. اخرنۍ خبره به ذکر کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله طریقه دا وه او دا به پرېږدو، خبره به بیا لږ اوږده شي ځکه دې کې لږ تفصیل پکار دی. خو په دې څه باندې خبره ودرېده چې تاسو ته یاد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه چل کوو؟ نه ما داسې نه دي ویلي چې پیغمبر به خبرې کولې رو به یې کولې، حالاتو مطابق ما دا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کله به ضرورت راپېښ شو نو د حالاتو مطابق به یې خبرې به یې رو کولې، اواز به یې کم کو. دا د هغې یو طریقه همیشه به نه د هغه اواز تیز و نه به همیشه اواز کم کړی و، حالاتو ته به یې کتو د هغې مطابق به یې خبره کوله. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روانه هفته کې دا موضوع لا جاري ده، روانه هفته کې بیا دا نورې خبرې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي. الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، او څنګه چې الله موږ دلته را جمع کړي یو نو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول سره زموږ د مور پلار او د بچو او د ښځو
الله دې ورسره موږ په جنتونو کې یوځای کړي او الله دې موږ له طاقت راکړي چې د پیغمبر د حدیثونو د هغه د ذات د هغه د طریقې د هغه د ویناګانو دفاع وکړو د مرګه پورې او الله سبحانه وتعالی هغه ګمراهانو ته هدایت وکړي چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو شان کمی او که هدایت نصیب کړي رب العالمین دې عبرت وګرځوي د دې خلکو لپاره. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.